السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګیلمن د وزیر د قتل د موضوع نه تاسو خبر استئ چې چا وژو څنګه وژو د باندې بيخي بحث پکار نه دی ځکه ټول ته واضح ده. لیکن ما ته څو موضوعات ډیر زیات جالبه تمام شو چې کله دا جریان د دې زخمیتوب په شفخانه کې او غنه د مرګ نه بعد هم هغه د ځوانانو جواب وو چې ځوانان د موضوع څنګه جواب ورکو بدون د شک خلکو مظاهرې وکړي، بدون د شک خلک یو څه ناڅه پاڅېدل چې ګیلمن وزیر چې کوم وخت کې صحت خراب و د شهادت او د نفس ورکولو نه مخکې چې امریکا او اروپا او نور ملکونو ته علاج ته ویسي. لیکن یو ډله ځوانانو زما اکثر دغه ټیک ټاکران دوی سره مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي، د دې په ځای چې دوی د عدل او د انصاف پوښتنه وکړي د حاکم نظام نه، د دولت نه، د هر چا نه، هر یو کس چې ما لیدو که د دې شفخانې ته تو نو خواته به روان دی او ویډیو روانه ده. یو انسان د مرګ په حالات کې دی، هلته پروت دی او د یو قوم دپاره، د انصاف دپاره، د مظلوم ماشومان دپاره هغه خپل ځان قرباني کړی دی او دا انسان لکه چرګ ته غومبر وهي او کامرې ځان ته نیولي دي تر څو پورې دې نه د دې حادثې نه هم ځان ته ویوز لاسته راوړي. یعنی هدف مې دا دی چې زموږ دغه ځوانان کوم شی پاتې دی چې هغه ونه کړي دې دپاره چې سوشل میډیا او ټیک ټاک کې ویوز او لایک سره وړي. تاسو ورشئ دغه مطالعه کې دا موضوعات وی ګورئ، شفخانې تګ یې وګورئ. څه شو هغه اخلاص چې د یو چا پوښتنه وکړي فقط دې دپاره چې ته ورسره مینه او محبت لري، یا کوم پیغام ته چې هغه ولاړ دی، یا کوم جد و جهاد ته چې هغه ولاړ دی هغه سره ته هم راضي یې ځکه ځي پوښتنه کوي او شاته یې ولاړ وي دنه بغیر چې شخصي ګټه پکې وګوري. یعنی یو حالت د یو سړی د مرګ په حالت کې دی او بل سړی دا تشویش دی چې څنګه د مرګ حالت نه زه ویوز لاسته راوړم. دا زموږ د خلکو حال دی، هغه خلک چې ته یې تعقیبوې، تا فالو کړي او ته یې ویډیو لایک کوې. دویم چې کله دا شهیدم شو، الله ته جنت فردوس اعلی ورکي او فامیل ته صبر عظیم، زما د ټیک ټاکران نه دا تقاضا وه چې یو به دوی نظام نه پوښتنه کوي چې ولې دا کار دی مسلمان سره، د مظلوم انسان سره کیږي، او لارې به پیدا کوي چې څنګه دوی دا کار وکړي چې کوم واقعا مفید وي، نه چې هغه کار کوي بیرته دوی ته ګټه راوړي، بلکې د فلمي اکټرانو اکټرونه په ټیک ټاک کې موږ به داسې وکړو، موږ به هسې وکړو، اکشنونه او کوم چې دوی دوامداره څو کلونه لګیا دا کار کوي. جهانګیر خان چې دوی ته ګوري هغه حیرانېږي چې زما اکشن خو ډېر شاته پروت دی، بدر منیر دا نو خو بیخي هېڅ ارزښت ورته نه لري. ما پوښتنه کوله چې ځان نه پوښتنه کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی وګوري څه احساس به وکړي او هغه ورونه چې دغه کارونه کوي لطفا زما د ویډیو ته ولېږئ او زه ټول دا پوښتنه کوم څوک چې دوی فالو کوي همچنان د میوزیک په سره عکسونو سره ګډېږي، لپسنګ کوي او ته میلیون میلیون ویډیو ګورې، ځکه یو سړی چې یو غلط کار وکړي څوک یې تعقیب نه کړي، خوښ یې نه کړي، بد پسې ووایي نو هغه سړی هم پوهېږي ما دا بد کار کړی، صرف نظر کېږي، خبره ختمه. که ته هغه یو بد کار کوي، یو ویډیو سره لپسنګ کوي او ګډېږي او حال یې بد کړی دی، هلک نه جنۍ جوړه کړې ده او ګډېږي او سندرې وایي او ته یې تعقیبوې، لایک کوې او ماشاءالله متعلي کې، نو تم په هغه جرم کې همداسې شریک کې. نو په همدې موضوع ما فکر وکړو، هغه فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم امید و دې ځوانانو ته، دې امت ته. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د البقیه نه بیرته راغی او وی کاشکې ما خپل ورونه لیدلی وی، کاشکې ما خپل ورونو سره ملاقات کړی وی. صحابه کرام اجمعین دوی ته راټول شول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ستا ورونه نه یو چې ته وایې چې کاشکې ما خپل ورونه لیدلی وی؟ نه تاسو زما صحابه سئ، هغه خلک زما ورونه دي، هغه کسان هغه چې زموږ ستاسو باره کې بحث کوي چا چې زه لیدلی نه یم او په ما باندې ایمان راوړی دی. الله اکبر. نن موږ یو شی پاتې دی چې شیطان پرستی وکړو، د شیطان عبادت وکړو، دې دپاره چې څو کسان موږ په سوشل میډیا کې لایک کړي او دا همغه خلک دي چې تاسو یې تعقیبوئ، دا همغه خلک دي. او سبحان الله په یو بل حدیث کې راځي چې کوم د قیامت علامې ښکاره کوي، یو علامه به د قیامت دا وي چې فاسق
بودن به دومره قبول شوی چې دغه زما خبرې خلک اوس مجنون ښکاري، زما خبرې خلک مجنون ښکاري، ځکه فساد دومره زیات شوی دی، عام شوی خلک یې قبلوي. بل حدیث دی چې نږدې د قیامت ورځ ده، علامې دا دي چې خلک به څو شیان حرام دي حلال به کړي. اول شراب دی، شراب خلک به شراب سکي. بل ورځ ما فرید دریا کتو بحث یې کوو په تلویزیون کې چې څنګه زه سوشل ډرینکر یم، شراب سکم، زیات نه سکم. زنه ده. نن په ټیک ټاک کې همدا ځوان چې تا تعقیب کړی دی براله زنا کوي، ته اوس تشویق ته نه یې، قصه کې هم نه یې، ګرلفرینډ په نوم دی دا خبره تېره کړې ده. او میوزیک دی، خلک میوزیک اوري، تی اوري، بل میوزیک لپسنګ کوي، ګډېږي ورته، ته قصه کې هم نه یې، حلال کړې ده موضوع. او څلورم اغوستل د سلک دي. نو دا قیامت علامې آیا زمونږ په امت کې باید ښکاره شي چې موږ ځان ته غیرتي او هر رقم نومونه ورکو، ایمانی یو، لیکن عمل هم څه شی دي؟ هر هغه څه چې موږ حرام دي موږ حلال کړي دي، هر هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرت دې کړی، اسلام دې نفرت کړی، موږ صحیح کړی دی. والله چې هر یو کار کوو د خپل شخصي ګټه پکې ګورو. بهترین مثال د ګیلمن وزیر مرګ دی، د هغه زخمی بودن دی. څوک را پاسېدو چې یو صحیح ډول سره د هغه د فامیل دفاع وکړي، اولادونو ته یې کومک ټول کړي. میلیونهاو کسانې ویډیوګانې ګوري، یو کس را پاسېږي کومک ته ټول کړي، او که فقط دغه موقع نه ګټه واخلي څنګه دوی ځان ته استفاده کړي. زمونږ په امت باندې، زمونږ په قوم باندې، زمونږ په خلکو باندې د ډېر د افسوس مقام دی، ډېر افسوس ځای ته موږ رسېدلي یو، او الله دې زموږ حفاظت وکړي.